د فلسطین قضیه. القسام ځواک کله، چیرې او ولې رامنځته شو؟ د 1940 څخه بیا تر 1941 کلونو ترمنځ له روسیې او جرمني څخه د یهودیانو د هجرت 78,000 کسیز کاروان د فلسطین خاورې ته داخل شو، چې په پایله کې د یهودیانو سلنه 14 ته پورته کړه. د مسلمانانو له مسلسلو اعتراضونو سره هیچا د یهودیانو د مهاجرت مخه ډب نه کړه. هغه عرب هیوادونه چې د فلسطین په شاوخوا کې پراته وو، پرته له څو سړو خبرو یې نور هیڅ ډول عکس العمل ونه ښود. له دې ټولو سیاسي تحولاتو سره بیا هم د فلسطین عرب اوسیدونکو له دې فتنې د خلاصون هڅې کولې، مګر یهودیانو به چې هر ځای عرب ونیول، په پټه توګه به یې شکنجه کول او په شهادت به یې رسول. د القدس د براق د مبارک دیوال تر شا چې کومه خونړۍ نښته رامنځته شوه، په پایله کې 114 عرب مجاهدین شهیدان او 133 یهودیان په هلاکت ورسېدل. همدا مقدسه جګړه د فلسطین د بیرته ازادۍ لپاره د بنسټ ډبره شوه. له دې جګړې څخه وروسته په 1933 میلادي کال کې د قدس په ښار کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره شول. له دې لاریونونو 2 کاله وروسته عز الدین قسام د یابد په معرکه کې د انګلیس په خلاف د شهادت لوړ مقام ته ورسید. نحسبه كذلك والله حسيبه. دغه زړور باتور فلسطینی غازی عز الدین بن عبدالقادر بن مصطفى بن یوسف بن محمد القسام، چې د 1935 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د انګلیس یرغلګرو لخوا د جلیله په غرونو کې په شهادت ورسېده. القسام چې اوس د فلسطیني مجاهد مبارزینو یا حماس د ځانګړي ځواک نوم دی، چې د بنسټ ډبره یې د یاد شهید لخوا څخه ایښودل شوې. د غازی القسام تر شهادت وروسته د 1932 څخه بیا تر 1939 کلونو ترمنځ 2,25,000 نور یهودیان فلسطین ته داخل شول، چې له دې سره د یهودو د نفوس سلنه 10 ته لوړه شوه. د یهودو د نفوس له پراخېدو سره فلسطینیانو د یو سوله ییز انقلاب په ترڅ کې خپلې 3 غوښتنې اعلان کړې. لومړی، فلسطین ته دې نور یهودیان نه راځي او د یهودیانو راتلل باید بند شي. دوهم، د فلسطین ځمکې د فلسطینیانو ملکیت دی، یهود پکې د تصرف حق نه لري. دریم، په فلسطین کې باید د فلسطینیانو لخوا ملي حکومت رامنځته شي. د دې انقلاب په ترڅ کې انګلستان د پیل په نامه د یو کمیسیون اعلان وکړ. دې کمیسیون اعلامیه خپره کړه چې فلسطین باید په 2 برخو وویشل شي، عربي دولت او یهودي دولت. قدس باید د انګلستان تر څار لاندې پاتې شي. له دې تړون سره مسلمانانو مخالفت وکړ. هماغه و چې د یهودو لخوا په مسلمانانو بریدونه پیل شول. یهودو له مسلمانانو څخه د ځمکې د نیولو جګړه اعلان کړه او انګلستان د دې جګړې پوره همکاري کوله. په مقابل کې فلسطینیانو ته د مسلحې مبارزې اجازه نه ورکوله او تر سخت نظامی څار لاندې یې ساتلي وو. له کفر څخه همدا تمه کېدلی شي او د مسلمان د خوب او غفلت ثمره همدا وي. د دې جګړې په پای کې یهودیانو له اکثره سیمو څخه په لسګونو زره عرب وشړل، چې په پای کې د فلسطین په خاوره د یهودو د واک او اختیار ګراف له 3 څخه 5.5 سلنې ته لوړ شو. د پیل اعلامیې سره سم باید یهودو د فلسطین 3 سلنه خاور لاندې کړې وای، چې وروسته د فلسطین لخوا رد شوه، مګر یهودو د انګلستان په ملاتړ د یاد اعلامیې عملي کولو ته پلانونه طرحه کول.